زه به داسې نیمګړې غونته دعا کوم او خدایه ته یې راله پوره کړه. د الله دا نیمګړې دعاګانې خوښي ته نیمګړې کوه او الله به یې پوره کړي. ځکه یو صحابي دعا غوښتله وی خدایا ماله په جنت کې ښي طرف ته او داسې بنګله راکړي چې ښي طرف ته یو داسې لارې منه کوي. نه داسې دعا به نه غواړي. ښه ما نبی علیہ السلام نه اورېدلي چې دعا کې به دومره مبالغې نه کوئ. په جنت کې راکړي او په دغې ځای کې راکړي او داسې کور راکړي او نه 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 دا خو ته الله ته د دعا چل ښیې. نعوذ بالله داسې به نه کوې داسې به نه کوې. الله ته به داسې ځان الله ته داسې دا ساده غونته خوند کوي. خدایه ته راله راکړي نه خدایه ته راکړي. زه په ډېرو نه پوهېږم خدایه په ډېرو نه پوهېږم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپې روانم د تهجد ټیم و. د ما وی ډېر قیمتي ټیم دی د دعا نه غواړم. وی داسې لنډه غونته دعا مې وغوښته چې خدایه مرګ د شهادت راکړي او واجعل قبري فی بلد حبیبک. خدایه مرګ د شهادت او قبر د خپل محبوب په کلي کې راکړي چې مرګ مې د شهادتي او قبر مې ستا د محبوب په کلي کې. بس دغه دعا مې وغوښته. رب العالمین وی عمره تا دعا نیمګړې وغوښتله زه به یې درله پوره قبوله کړم. دا نیمګړې دعاګانې خوند وی تا ما نه مرګ د شهادت وغوښتو. مسجد نبوي دی پکې نه وغوښتې چې مرګ د شهادت راکړي او په مسجد نبوي کې راکړي او دا دین نه ویلي چې په مصلی د امام الانبیاء راکړي. عمره مرګ د شهادت مم درکو په مسجد نبوي کې مم درکو د امام الانبیاء په مصلی مې درک او په حالت د مانځه کې مې دله درک. نو ګوره هغه نیمګړې دعا غوښتې وه خو الله ولې څه کړله پوره کړه. هوی وجعل قبري فی بلد حبیبک. خدایه قبر مس د خپل محبوب په کلي کې وګرځه. نو تا خو ما نه صرف کلی غوښتی و مدینه منوره دې غوښتې وه نو دا جنت البقیع خو مدینه منوره نه ده. نه تا کلی وغوښتو ما کلی م درکو او کور مې م درکو او څنګ د امام الانبیاء مې درکو. مې کلی درکو مې هغه په کور کې دفن کړې مې ورله په څنګ کې دفن کړې. نو ته نیمګړې دعا غواړه او الله به یې پوره قبلې. بیبي اسیه نیمګړې دعا غوښتې وه. وی خدایه په جنت کې د ځان خواته یو کور راکړي چې فرعون سزا ورکوله که نه او فرعون بېعزتي کوله د بیبي اسیه. ځکه هغې ورته وی تا ته رب وامننه چې سړي ته په کور کې ښځه رانیغه شي نو خو خبره ختمه شوه که نه. فرعون بار چغې والې وې انا ربکم الاعلی چې کور ته ورغې وې زه تا ته رب وامنه نو ما خو په رد د موسی علیه السلام تا ته رب وامنه. نو چې د سړي ښځه نه مني نو په بار به یې خلک څه ومني. وی فرعون رب اعلی نو چې ښځه یې ربوالی ونه مننه وی تا ته رب نه وامه. نو د سزا شروع کړله. وی کپړې به لرکم او بېعزتي به وکړم. وی وکړه نو بس چې د دې سزا شروع کېده نو دی وی یا الله په جنت کې د ځان خواته یو کور راکړي. یا الله په جنت کې د ځان خواته یو کور راکړي. کور لاړ د عزت سودا مې کېږي. خدایه د جنت کې د ځان خواته یو کور راکړي. یا الله یو کور راکړي بس. نو بیبي اسیه دعا وغوښتله خو نیمګړې وغوښتله. وی یا الله کور راکړي او داسې نه وایي چې یا الله کور هم راکړي او کور واله هم راکړي. دې خنزیر سره خو خبره ختمه شوله. زه مسلمان یم او دا خو کافر دی زما د خو خبره ختمه شوه. نو الله کور هم راکړي په جنت کې او کور واله راله هم راکړي په جنت. خو دعای نیمګړې وغوښتله. رب العالمین جبریل امین ته وایي بیبي اسیه دعا نیمګړې وغوښتله او ما وله پوره قبوله کړه. بیبي اسیه وایي کور راکړي ما وله جنت کې کور هم ورکړه. جنت الفردوس چې امام الانبیاء له مې تیار کړی هغه یې کور شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مې وله نکاح وتړله. په جنت کې به د پیغمبر ښځه ښه د امام الانبیاء ښځه د امام الانبیاء په نکاح مې ورسره م وتړله. نو بیبي اسیه ته کور غواړې مې کور درکو مې کور واله درکه.